سپینې پاڼې د لنډو کیسو مجموعه. لیکواله پروین فیضزاده ملال. لوستونکي مرسل احمدزی. سپینې پاڼې. هغې د هغه کتاب پاڼې یو ځل بیا واړولې او راواړولې او یو ځل یې بیا د هغه په ښکلو کلمو کې خپل موجودیت ورک کړ او یو ځل بیا د یوې بې ځوابه پوښتنې په سمندر کې ډوبه شوه. هو، رښتیا چې دا به چا لیکلی و؟ دا ښکلی او موزون کلمات، دا شاعرانه او زړه وړونکي کلمات، دا د انسانیت د لوړ او اوچت معیار په تول تللې خبرې. ټوله سوال سوال وه، هر څه سوال سوال و چې دا به چا لیکلی وي، چې دا به غیر د دې نه چا لوستی هم وي که نه. هغې خو کله کله داسې هم ګڼله چې دا په ټوله نړۍ کې بس دغه یو ټوک دی او هغه هم د دې د المارۍ ښایست شوی. دا لومړۍ ورځ نه وه چې هغې د دې کتاب پاڼې اړولې را اړولې. په ورځو شپو یې دا کتاب لوستی و او ډېر ځله یې په دې کتاب کې د ځان په نسبت څه احساس کړي و او ډېر ځله یې ځان د دې کتاب سره په تول کې ایښی و. هو، هغې یوازې په خاموشۍ سره یا په تایید سره کتاب نه لوستی، بلکې هر وخت به یې د هغه سره خبرې کولې او مرکې، او بیا چې به یې کتاب بند کړ نو هندارې ته به مخامخ ودرېده او په خبرو به لګیا شوه. عجیبه کتاب دی، عجیبه یې خبرې. هیڅوک نه پوهیږي چې هغه زما سره څنګه خبرې کوي او هیڅوک نه ویني چې څه دي پکې، حتی ته هم نه ویني. او د هندارې ځواب یې هم اورېده چې ورته ویل به یې، زه یې وینم، زه یې اورم، زه هر څه وینم. نه، د دې کتاب خبرې بل ډول دي، هغه د نورو کتابونو په شان نه دی، هغه بل ډول. او بیا به یې بیرته کتاب ته لاس کړ، لکه د دې کتاب سره چې د دې د ژوند مزي ټینګې تړلې وي، لکه د دې د خلاقیت تصویر چې وي، لکه د ښایست او مینې خوبونه چې یې د دې کتاب په پاڼو کې نغاړل شوي وي، په هوا کې د نګهتونو په څیر، په ګلونو کې د عطرونو په شان، په خوبونو کې د خیالونو په رنګ او نور. خدای خبر چې څه به شوي وو چې د کتاب د کلماتو سره ولاړه، دومره لیرې لاړه چې د پیړیو په پل یې پلونه اوږده شوه. خو عجیبه وه، خو د دې تګ مخته نه بلکې شاته وو، لکه د دې کتاب نسبت چې تیر وو، وختونو ته هم وو هغه تیرو وختونو ته ولاړه او په تیرو کې خپل ځان ورک کړ. څه ښکلي وختونه وو. د هغې پلار د اوږده سفر څخه بیرته راستون شوی و او د دې د لومړي ځل دپاره په خپل پلار سترګې لګېدلې وې چې دې د نړۍ په مخ سترګې روڼولې، نو پلار یې په کور کې نه و او اوس دا دی پوره 3 کلونه و چې پلار یې د سفره راغلی و. هغه به هره ورځ د پلار سره د ګلونو، باغونو او بیدیاو په سیل وتله او د بوډۍ په ټال به زنګېده. ټوله ورځ به یې د هغه سره تېرېده، لکه یوازې چې یې د پلار په سترګو کې د خپلې معصومې مینې ځوابونه لیدل او د خپلې ماشومې دنیا خیالونه او خوبونه. خو د دې سره یوه خبره وه، یو راز و، یو دستور و چې نه یې شوی کولی پلار ته د پلار خطاب وکړي. چا به ورته ویلي و؟ څرګنده نه وه. او بیا یوه ورځ یې د خولې څخه ناڅاپه وتلي و، پلاره. او د دې جملې سره سم هغه ژوندۍ ښځه شوې وه. دومره ښکلې جمله او دومره د درده ډکه سزا. او دا دی اوس یې بیا ژوند کاوه. ښکلې ماڼۍ وه، د ټولو ښکلاو سره، د ټولو زینتونو، راحتونو،
خوبونو او خیالونو سره. دیوالونه یې ډیر لوړ لوړ او دروازې یې د سرو زرو وي. زنجیرونه یې د سپینو زرو او د یاقوتو قلفان باندې ځړېدل. ګلونه وو، چمنونه، باغچې وې او ویالې، مینځې وې، خدمتګاران وو او د دې اختیار. هر څه د دې په خوښه وو او هر حرکت د دې په اشاره. دا ځکه چې د دې ماڼۍ په حدودو کې پاچاهي دې ته ورکړل شوې وه. خو یوه خبره وه چې دې کتاب نشو لوستلی. لوستلی یې څه؟ چې دې ته امر شوی وو چې دا د ورسپارل شوي اختیار په حدودو کې هر څه کولی شي. صرف د کتاب د لوستلو نه که چیرې کومه ورځ دې کتاب ته لاس کړ نو هغه ورځ به د دې د مرګ ورځ وي. خو د دې تلوسه د کتاب لوستلو ته ورځ په ورځ زیاتېده او یوه ورځ داسې هم راغله چې د دې لاس په ناڅاپي ډول کتاب ته اوږد شو. خو راخسته یې لا نه و چې ورباندې چیغه شوه. ما نه و درته ویلي چې دې کتاب ته به لاس نه وروړې؟ ته اوس دونه شوې چې زما د امر نه سرغړونه کوي؟ او بیا چې د دې په ځیګر د غشي ګزار برابر شوی و نو هغه د دغه هیبتناک خوب څخه راویښه شوه. کتاب یې د لاسه ښویېدلی او په مځکه پروت و. راولاړه شوه او هندارې ته مخامخ ودرېده. چې ښه یې پکښې وکتل نو بیا یې ځان د کتاب او هندارې سره په یو بل حالت کې پیدا کړ او ځان سره په خبرو شوه. عجیبه ژوند، دې ته هم ژوند وایي. هغه په لوی آینه دار دالان کې ناسته وه. د ساز آوازونه یې غوږونه ځورول. پښو یې درد کاوه، دومره درد چې اوس یې زړه څړیکې ورسره کولې. دې ته مخامخ څو نور کسان هم ناست وو، خو دې یو هم نه پیژانده او نه یې غوښتل چې ویې پیژني. د هغې کوښښ یوازې دا و چې څنګه په دې دردمنو پښو درېږي او څنګه د ساز د مستو څپو په غېږ کې د خپل وجود ماته بیړۍ په حرکت راولي او ړنګه بنګه یې روانه کړي. او څنګه د دې هڅو سره هغه پاڅېدلې وه او چورلکونه یې وهل چې کله به د پښو درد ډېره تنګه کړه نو په یوه او بله پښه به یې ښه زور راوړ او په دې وخت کې به یې د خپلو دردونو او ساز په څپو کې د ناستو کسانو واه واه تر غوږ شو. عجیبه وه، د دې په دردونو کې د نورو خوښي نغښتې وې او بیا په دې نغښتو خوښیو کې د کتاب کلمات. هغې ته په دې وخت کې هم کتاب ور په یاد وو او د کتاب ښکلې خبرې چې هغې ته به هر وخت ښې ښکارېدې او ویل به یې چې که یوه ورځ داسې وشي نو څه به وشي. په دې ارمان کې کلونه باندې تیر او ځوانۍ یې د دالان دیوالو او د کوټو چتونو وخوړه. خو ورځ په ورځ یې د کتاب سره مینه زیاتېدله. زړه یې غوښته چې د کتاب په شان شي. که یوه ورځ هم وي کټ مټ د کتاب په رنګ همهغسې لکه د کتاب ښکلي توري یو په بل پسې کښلي او سره تړلي، همهغسې د آدمیت په مقیاس اندازه شوي توري. دې غوښته چې کتاب دومره ولولي چې په هغه کې دې ته ژوند ور جوړ شي او تثبیت شوی شخصیت ورک شي او د هغه د تورو په تول د ښکلاوو په ښکلاوو وپسولل شي. او بیا پسولل شوې وه، سر تر نوکه ځلېدله او شرنګېدله، همهغسې ښکلې شوې وه لکه د کتاب ښکلي کلمات په تسلسل سره په ښه انداز سره په سرو او سپینو کې یې غاړه، لاسونه، ټټر او پښې ډکې وي او لکه د کتاب د پاڼو په څیر خالي ځای پکښې نه و. خو نه بیا یې هم د کتاب سره توپیر درلود، ښه ښکاره توپیر. د دې د غاړې د سرو زرو زنځیرونه، د لاس بنګړیو، د پښو پایزیبونو د نورو سترګې ځلولي. دې ته یې هیڅ ګټه نه درلوده، خو د کتاب ښکلا خپله کتاب ته معنوي ښکلا وربخښله. دا وخت هیڅوک نه و او دا یوازې په آرامو قدمونو د خپلې تیارې او نمجنې کوټې خواته چې کړکۍ به یې هر وخت تړلې وه روانه وه.
دروازه یې پرانیسته او په مخامخ کټ باندې د خپل دردونو او غمونو په محفل کې کښېنسته. سترګې یې د کوټې چت ته ونیولې او چت ورته کتاب کتاب شو او پاڼې پاڼې توري یې نور هم ورته ښکلي شوه. خو دا ځل یې د کتاب د ښکلا سره په زړه کې څه خشان هم پیدا شوه، لکه د هغه ښایست ته چې کتلی نشي، لکه د هغه ښایست چې ځوروي، او لکه ناڅاپه راپاڅېده، بلې کوټې ته ولاړه، نورې جامې یې واغوستې او ښه ډېر کتابونه یې راواخیسته. د دروازو زنځیرونه یې یو په بل پسې خلاص کړه او د واټ په سر پلې روانه شوه. پوهنتون د دوی د کور څخه لږ لیرې و او دا پلې هم تللی شوای. لږ شیبه وروسته پوهنتون ته ورسېده، په پوهنځي کې کښېنسته او خپل کتابونه یې مخ ته کښېښول. څه شیبه وروسته استاد راغی او لیکچر یې پیل کړ. خو عجیبه وه، د نن لیکچر هم د هغه کتاب په باب و، هغه چې دی هر وخت لوستی، او هغه استاد په پرلپسې توګه لیکچر ورکاوه او دی غوږ ورته نیولی و. د هغه د لیکچر په منځ کې ناڅاپه متوجه شوه چې په ټولګي کې ټول ناست هلوکان دې ته ګوري، لکه د دې او استاد د خبرو ترمنځ چې ټینګې اړیکې موجودې وي، او لکه دا کتاب چې د دې خپل وي. هغې په لومړي سر کې دونه پروا ونه کړه، خو ورو ورو یې د ټولګي فضا زړه ورتنګاوه او زړه یې و چې د استاد د لیکچر د منځه راپاڅي او ولاړه شي. خو ښه وشو، د نورو ورځو په خلاف د نن لومړنی درسي ټایم ژر پای ته ورسېد، او دا بې له دې چې نورو درسي ساعتونو ته تمه شي، د پوهنتون څخه راووته او برابر د کور په خوا روانه شوه. بیا یې هم احساس کړه چې په لارو او واټونو کې ټول خلک دې ته ګوري. هغې د کور خواته نور هم قدمونه چټک کړل او په یوه سایه تر کوره پورې ځان راورساوه. بیا یې هم کتاب د ځانه لرې نه کړ. یو ګیلاس اوبه یې وڅښلې، مخامخ هندارې ته کښېنسته او د کتاب پاڼې یې راواړولې. خپل مقام یې په کتاب کې د لیکلو عباراتو سره اندازه کړ او د کتاب د ښکلي او په تسلسل سره د لیکل شوو تورو تصویرونه یې په هنداره کې د خپل عکس سره وکتل، لکه یو ماهر انځورګر چې د خپل تصویر اندازه اخلي. خپل ټول کړه یې د کتاب سره په ترازو کې کښېښول او د یو عادل قاضي بڼه یې ځان ته ونیول. ښه شیبه یې ورته وکتل او بیا یې احساس کړه چې ستړې ده، د هفتو او د میاشتو ستړې، د کلونو او پیړیو ستړې، یوازې نن نه، په زرهاوو ځله راغلی او ځان یې د کتاب سره په هنداره کې کتلی. ډېر وختونه کېږي چې دا د دې کتاب لوستونکې ده او ډېر د بېدېدو په نیت یې سترګې پټې کړې او کتاب یې د لاسه وښویېدی، په ځمکه ولوېدی او پاڼې پاڼې شو. خو عجیبه وه، د کتاب ټولې پاڼې سپینې وې، ټولې سپینې، د یوه سره سپینې، یوازې د هغه په پوښ لیکل شوي وو: هوا د ټول انسانیت مور.